سلامونه د پښتو نیوز خبر ته بخیر راغلاست. ولسمشر غني د طالب بندیانو د بخښلو او خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. د افغان ولسمشر ویان صدیقي وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په مناسبت دغه ډلې د زندانیانو د عفو او خوشي کولو اړوند فرمان لاسلیک کړی. د طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع د افغان سولې په بهیر کې یو مهمه خو جنجالي موضوع ده. د ولسمشر ویان په خپل ټویټر باندې ویلي دا فرمان د طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره د منل شوی اډانې په پام کې نیولو سره لاسلیک شوی دی. ښاغلي صدیقي زیاته کړې د دې فرمان د لومړۍ مادې پر اساس هغه طالب بندیان چې خوشي کیږي لیکلي ژمنه به کوي چې د جګړې ډګر ته به نستنیږي. په دې ماده کې راغلي چې خوشي کیدونکي طالب بندیان به د بایومټریک معلوماتو له ثبتولو وروسته ازادیږي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به د بګرام له زندانه 1.5 طالب بندیان د حسنیت له مخې خوشي کیږي. دا ماده زیاتوي دا لړۍ به د هوت میاشتې له 24مې نیټې پیلېږي او هره ورځ به 100 تنه بندیان د دوی عمر، روغتیایي وضعیت او بند کې تېرې کړې مودې ته په کتو خوشي کیږي. د فرمان په دریمه ماده کې راغلي د افغان حکومت لخوا د ټاکل شوي پلاوي او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیلېدو وروسته او د دې خبرو په ترڅ کې به په دواړو اونیو کې 1500 بندیان چې ټول شمېر یې 1.5 ته رسیږي خوشي کیږي. دې ماده کې دا چاره مشروطه بدل شوې ویل شوي چې په بدل کې باید په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمای راشي. سبسکرایب مو هیر نشي.